بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، لطیف مهربان یم، ستاسو ملګری له یو نوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. البته ګرانو ملګرو، له دې نه مخکې چې ویډیو تاسو ته شروع کوم، له تاسو نه هیله کوم که تاسو زما فیسبوک پیج تر اوسه پورې نه وی لایک کړی، نو تاسو نه هیله کوم دا لایک کړئ، او ورسره که زما یوټیوب چینل هم تاسو نه وي سبسکرایب کړی، نو تاسو نه هیله کوم زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، او کوم ویډیوګانې چې ما تاسو ته جوړې کړي نو تاسو نه هیله کوم تاسو دا وګورئ. ولې دې کې ډېر معلوماتي او ډېر ویډیوګانې تاسو کوئ چې له هغه سره کار وکړئ او په افغانستان کې آنلاین پیسې لاسته راوړئ. ښه ګرانو ملګرو، د نن موضوع ډېره جالبه موضوع ده او ډېره مهمه موضوع ده. نو زه له تاسو نه هیله کوم چې تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. له اوله تر اخره پورې ولې ویډیو سکیپ کوئ؟ نو ویډیو مخکې او شاته کوئ نو سمه ده. ویډیو له اوله تر اخره پورې وګورئ، تاسو دې موضوع باندې پوه شئ. ګرانو ملګرو، ماته یو ملګري میسج کړی و چې تاسو دغسې دې موضوع باره کې ویډیو جوړه کړئ. دا موضوع د ګرانو ملګرو که تاسو لیدلې وي، تاسو ایمیلونه ریسیو کوئ، ایمیلونه تاسو ته راځي، تاسو شخصي ایمیل ادرسو ته تاسو ته وایي چې تاسو د فیسبوک د خونې یا ګوګل یا د ټویټر یا کوم بل کمپنۍ دی چې تاسو $1,000,000 یا $1,00,000 ګټلي دي. سمه ده چې بیا دې تاسو نه چې غواړئ تاسو چې ورسره مخکې ولاړ تاسو ته وایي موږ ته تاسو د ویسټرن یونین د لارې نه دومره پیسې را حواله کړئ، 200 یا 500 یا $1000 درته وایي چې تاسو موږ ته حواله کړئ. نو بدبختانه بعضې زموږ هېوادوال چې نه پوهېږي په دغه سکم، په دغه فریب، په دغه چل، په دغه غلا باندې دې خلکو نو دوی ورته پیسې لیږي. البته افغانستان کې ډېرو خلکو دې خلکو ته پیسې لیږلې دي. کله تاسو ورته پیسې ولګئ نو هغوی څه کوي چې بیا هغوی خپله پوهېږي که نه، بیا تاسو سره ارتباط قطع کوي، نو بیا هېڅ قصه کې نه وي تاسو ویلی چې هغه خو غله دي که نه. نو اوس ما د دې ویډیو جوړول نه هدف څه و؟ هدف مې دا دی چې تاسو ګورئ ګرانو ملګرو، هېڅ چا ته پیسې مه لګئ په د ویسټرن یونین د لارې نه. ولې تاسو په دې کمپنیو کې هېڅکله د هېڅ شي ګټونکي کېدی نه شئ. ګوره فیسبوک که یوټیوب دی که ګوګل دی که هر شی دی، ګورئ دلته وګورئ ډېر ویډیوګانې دې باره کې جوړ شوي دي. ګورئ لاټري سکم، ګورئ که لاټري سکم ته راشئ تاسو ته ډېر ښه تفصیلي واضح درته ویلي چې دا ټول فیک دي، یعنې دروغ دي، جعل دي، دا کارونه دا تاسو هېڅ چا ته پیسې مه لګئ. نو هدف مې دا و دې ویډیو نه ګرانو ملګرو چې تاسو څه وکړئ، خپل ملګرو، خپل دوستانو، خپل فامیل هر چا ته ووایئ که تاسو چېرې دغسې ایمیل له هر کمپنۍ د خوا نه یا هر چا نه دریافت کړئ، لاسته راوړئ، تاسو څه کوئ چې هغوی ته هېڅکله هم پیسې مه لګئ. دا ټول دروغ وایي. $1 $1 $1 هم تاسو له هېڅ کمپنۍ سره ګټونکي کېدی نه شئ. دوم موضوع ګرانو ملګرو، په داخل د افغانستان کې دغه بعضې خلک دي چې شخصي نمبرونه موږ هېوادوال ته زنګ وهي، ورته وایي چې تاسو فرض کړئ د اتصالاتو یا روشن یا سلام شرکت کې دومره پیسې ګټونکي شوي یاست، چې دا ګرانو ملګرو سراسر دروغ دی. تاسو که چیرې په دې کمپنیو کې شی وګټئ نو دوی خپل هغه د کسټمر کیر یا د پیرودونکو د خدماتو څانګه یا خدماتو مشتریان چې دي د هغوی خپل نمبر لري. سمه ده چې ګورئ د سلام چې دی 244 دی، د اتصالاتو 888 دی، د روشن 333 دی. نو هغوی خپل خدماتو مخابراتو شرکتونه دي خپل خدماتي شمیره لري چې 3 عدده دي، 3 رقمه دي. سمه ده 1 2 3 دغسې 3 رقمي عدد دی. یعنې هغوی د عادي شمیرونه تاسو ته زنګ نه وهي. بیا چې هغوی تاسو ته کله نه د خپل هغه د خدماتو مشتریانو د شمیرو تاسو ته زنګ وهي، یا تاسو نه هېڅکله کریډټ نه غواړي یا تاسو نه پیسې نغدې نه غواړي، هغوی تاسو ته وایي تاسو زموږ کمپنۍ ته راشئ، د هغه نور کوم طی مراحل چې د هغه تاسو سره مخکې وړي او تاسو هغه هر شی تاسو ګټونکي شوی، فرض کړئ که پیسې وي، که کوم ښه سیم کارت وي، که کوم بل شی وي، که نه هغه د هغه کمپنۍ هغه پالیسي پورې ارتباط لري، هغه بیا تاسو ته درکوي. سمه ده. نو دې ویډیو جوړول نه بیا هم درته وایم هدف زما دا دی چې تاسو دغه شیانو باندې پوه شئ او دغه د ما پیغام چې دی یا دا میسج چې دی دا خپلو نورو ملګرو ته مه ورسوئ، تر څو موږ هېڅ هېوادوال د دغه غلو د دغه جالکارانو په هغه جال کې راګیر نه شي او موږ د هېوادوالو نه پیسې په چل او په فریب وانخلي. نو هیله کوم ګرانو ملګرو چې دا نننۍ ویډیو زموږ تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې بیا نوې ویډیو سره تاسو خدمت کې حاضرېږم، تاسو ټول په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای په امان.